ښه د څو ورځې خو زموږ ګڼ شمېر هېوادوال چا پسې به چې د ویزې غرامې یو څوک چې بلاک لیست وو دوی ډېر زیات وارخطا وو د دې له وجې چې د متحده عرب اماراتو کم د ویزو معافیت پروګرام چې راون کړی دی هغه په ختمېدو دی او نن اخرنۍ ورځ وه خو خوشبختانه تاسو لپاره یو ښه خبر لرم هغه دا ده چې متحده عرب اماراتو حکومت هغه پروګرام چې دوی 2 میاشتې مخکې پیل کړی و د ویزو جریمو معافیت پروګرام دې ته 2 میاشتې نوره وخت هم تمدید کړ چې اوس اخرنۍ نیټه د 12 میاشتې 19 تاریخ ده نو ستاسو څخه مې هیله دا ده که تر ننه پورې هم تاسو په مشکل کې وئ او خپل ویزې مشکلات مو نه وي حل کړي نو دغه طلایي چانس څخه استفاده وکړئ ځکه چې دا نن ماته ډېر میسیجونه د پاڼه راغلل چې نن اخرنۍ ورځ ده مونږ څه وکړو چېرته لاړ شو نو د اخرنۍ ورځ ته دغه مسلې مه پرېږدئ دا خو وشول چې اماراتو حکومت 2 میاشتې نوره وخت ورته تمدید کړه که نه زیات شمېر کسان اوس هم پاتې وو خو کوشش وکړئ په تاسو کې کم کسان چې اوس هم پاتې یې دغه طلایي چانس څخه استفاده وکړئ یو ځل بیا په اخر کې درته وایم چې اماراتو حکومت هغه پروګرام چې 2 میاشتې مخکې پیل کړی و د ویزو جریمو معافیت پروګرام نو دې ته 2 میاشتې نوره اضافه وخت هم ورکړه اوس یې نوی وخت 12 میاشتې 19 تاریخ شو مننه